ما ته خدای را کړی ده ما ته چې خدای نه اخلي دا کور مې چې خدای نه را خرابوي زما یوه لور په شهادت ورسېدله دغه مې بل لور ده هغه مې بل زوی دی خونې باندې دراب واله خو د خونې دروازه ولاړه د خونې چت یې دغه کوي د ګاډران یې راپورته کړي خو د خدای فضل به وشو د خدای په فضل دی خونه راباندې نړېدلې وای موږ ګرده مړه کېدلو ولاکه یو پاتې شوې سلامونه زه اغاولي همت یم او دا مهال په بي ام سي هسپتال کې یم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کندهار محلي سندرغاړی ګلمیر تېره ورځ په کوټه ښار کې د ګیس د چاودنې په صورت کې زیانمن شوی و او اوس مهال دلته بستر دی نو راغلي یو د ده سره د زړه خواله کوو او د ده احوال تر تاسو پورې درسوو تاسو راسره اوسئ د ګلمیر د خولې به د هغه څخه دا واورو چې پیښه څنګه ترسره شوې وه پوهېږو چې لیدونکي دې پېژني که خپل ځان معرفي کوي او خپل اصلي نوم هم یاد کوي نو ډېر به ښه وي زما اصلي نوم د ټولو د هر څه در مخه معذرت غواړم مریض یم خبرو کې څه نه څه دغه راځي لومړی د همت چینل ټولو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ټولو ته دوهم زما اصلي نوم حاجي عبدالحبیب دی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی یم ځکه نور خو زما خدمت زما کومه طرحه چې ما انتخاب کړې وه هغه ټولو کندهاریانو ته معلومه ده زما د ویلو هېڅ ضرورت نشته چې زه ووایم خو خیر دا چې پیښې الهي دي زه په داسې حالاتو کې راغلم چې زما هلته ژوند ډېر د یو مشکلاتو سره مخامخ د بېکارۍ لامل ما منځ ته راغلی بس د هغه له امله زه راغلم او دا طرحه مې انتخاب کړه چې زه راسم د کوټې ښار ته دلته د خپلو بچیانو دپاره د یو خواري او زندګۍ د زمینې کار وکړم موږ خو د دې شي سره ناولاده یو ځکه تا ته معلومېږي د سارا خلک یو پوه شولې دا هلته زموږ تاسو په وطن کې په ملک کې د پیپ والا ګیسو دا خبرې هلته خو دا شیان نشته نو ځکه د دغه امله چې موږ د دې شي سره ناولاده وو یو دوه درې وارې نور داسې د واقع څخه موږ الله پاک ساتلي وو چې ځکه زه به راغلم د کاره څخه دا ګیس په ایله وو ځکه د دې نه سر نه خلاصي وو چې د دې نه ورسره پوهېدله ده دا شي سره نو د دغه امله یو دوستو ملګرو مې ډوډۍ کړې وه هلته مېلمه ومه نو دغه مېلمستیا څه چې رالم بس د شپې 4 بجې وې د جمعې مبارکه شپه وه خونې ته داخل شولم ټلیفون راڅخه وویل لیټ مې نه ولګوئ بس نو دا انسان دی کله هغه متل یې اورېدلی وی چې زور چې زورور شي خو دا مثال دی عقل په دا وخت کې به غرو ته وتښتېږي ځکه په ښار کې د اوسېدلو ځای نه وي نو ځکه دا پیښه د اصلي په اول کې د الله پاک د جانبه ده ما ته الله راوستلې ده زما څخه بیرته الله پاک ایسته کړي نو د دغه امله ما لیټر ووالی بس د لیټر سره زما خونه ګرده پټاو شولله زما یوه لور په شهادت ورسېدله دغه مې بل لور ده هغه مې بل زوی دی نو زوی مې 80% دی ځکه د دې چې الله دې ساچینو ساتلی یې که نه چې وایي دا خلک وایي چې 15% یي که 40% یي د دې ژوند په خطر کې دی نو ورېنداره په هغه بل واټ کې پرته دی هغه بیخي الله دې صحت ورکړي د ټولو مؤمنانو مریضانو سره هغه تقریبا 80% ده ما ته خدای را کړی ده ما ته چې خدای نه اخلي دا کور مې چې خدای نه را خرابوي زما د ټولو وطنوالو د ټولو وطندارانو د ټولو مسلمانانو د ټولو څه مې دغه توجه توقع ده زه ډېر خوشحاله یم چې دوستان لرم تاسې غوندې تاسو چې ژوندي یاست الله پاک مو وساته د داسې غم عجیب الله زما دښمن له وساتي پوه شولې نو زه د خپل انډیوال غوښتنه د خدای پاک څخه بیرته کوم بیرته چې الله ماته راکړي نو بس د ټولو دوستانو څخه د دعا ډېره هیله لرم چې دعاوې راته وکړي ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته یې وکړي ټولو امت ته د علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم یې وکړي ټولو مریضانو ته یې وکړي داسې مریضان دلته پراته دي چې زه دا بل واټ ته ورغلم
زما د خپل ځان ما ته دا ویل چې ته د خپل شیان جلا کړه ته څنګه نه شرمېږې چې تا دا شیان اغوستي چې بالکل هلته نیم ځوانان پراته دي هلته ټکور ټکور ځوانان نو وروره بس الله پاک کومک خو هر وخت موږ اماده یو هر وخت د الله در ته امیدوار یو ځکه چې څومره لوبه چې د غونډې زر وارې لوی فضل دی بالکل د فضل امیدوار یو الله دې پر موږ فضل و کرم وکړي که د چا وروره زما کور ګرته خراب شو زما بس وم زه یوازې دغه انډیوال مې چې خدای نه راسه کور مې خرابېږي نو چې یو وارې سړی د یوې ستړیا سره راسي زه د یو وسایي دپاره رالم چې زه دلته یو ځان وسا کړم ځکه نو چې دا د الله پاک دا خوشحالي وسایي بیا پر ما پیرزوه دا د لوی ذات کارونه دي که اوس بنده وای څه به مې کوه لومړي سر کې چې د هر ستړي سره د هر غریبه سره د هر مؤمن مسلمان سره چې یو مسلمان ښه کوي د ځان سره یې کوي د آخرت دپاره یې کوي نو که د چا ښه په وسه پوره وه زموږ ته یو خیره رسېدی خیر جدا الله په دربار کې منظوري کې کوي کې نه کوي الله خو لرو موږ تاسې داسې الله لرو د خپل ځان ته نه لري نو ځکه په دا اوس حالات کې زه ډېر معذوره یم زه ډېره بخښه غواړم زه د ټولو دوستانو سره دا توقع لرم چې بس خدای واس کې واس کار کوي وجې کې که نه زموږ توکل پر هغه رب جل جلاله دی چې بې میله اسمان یې زموږ پر سر درولي مننه خوشحاله شولم خدای دې وخت زیات درکړي حاجي صاحب تاسې د ګلمیر استاد پلار یاست او موږ پوهېږو چې په دا وروستیو کې درسره ډېره بده پیښه شوې ده دغه پیښه څنګه ترسره شوله ته چیرې وې په افغانستان کې وې که دلې وې څنګه خبر شولې او د دې پیښې څخه مطلب تا ته آګاهي څنګه وشوله چا احوال درکړی موږ په کندهار کې وو دی پاکستان ته راغلی د یو څو عمر دپاره یوازې بیا کشمیان راوستله د خپل عیال دپاره دی چې زه خواري وکاږم ژوند د زندګي برابره کړم هغه چې دی راغلی بیا موږ کشمیان پسې راواستول د کشمیان راغله راوستله دا څه دغه څه بس خدای تعالی د خدای تعالی پېښې دي به د ټول پېښو خدای تعالی د پېښ څه چېرته نشته نو بیا الله پاک د ده په نصیب دغه کړي وه بیا چې دی کړلی وو د شپې مؤمنان یې په خونه کې پراته وه دی چې راغلی د شپې هګۍ سیله وو وسیله دی راولاړ شو یا ولګي تخاچه والی یا لیټر والی خونې باندې دراب واله خو د خونې دروازه ولاړ د خونې چت یې دغه کوي د ګاډران یې راپورته کړي خو د خدای فضل به وشو د خدای په فضل دی پاته شو نو خدای تعالی بس پرېښوي نو د الله پاک شفا و د ده دغه ته کشمیان ته ورکړي د سجمه الله پاک شفا ورکړي نو یو د یو مسلمان که هر څه په واسه ورسره پرایي د دې دغه سره چې زما د زوی سره دې وکړي د دې سره حتما حاجي صاحب چا کومک کړی دی تر اوسه پورې کوم څوک راغلي دي اوس خو زه وینم چې موږ دا ایرالو 3 ورځې وروسته تر دغه مهاله پورې څوک نور راغلي دي چا مرسته کړې ده ویډیو یې کړې ده نه ده کړې غږ یې کړی دی یې کړي دي مرستې ورسره کړي دي هر څه چې په واسه هر څه لږ پراوه کې ډېره په واسه پراوه هغه یې ورسره کړي د هر څه کور ودان الله دې وزونه په دنیا او په آخرت کې ورکړي موږ یوازې نه لرو نو د الله پاک ودی ته یوازې ورکړي سلامت سي جوړ سي بولا څنګه یې سیات څنګه دی اوس ښه څنګه پیښه وسول دا څه وسوله د مافلر د تردو هغه خونه ور واخیستې ته بېده وې که ویښ وې ستا نوم څه دی شمسیه شمسیه دا پیښه څنګه وسوله دا موږ بیده وو هګۍ سیله وو موږ ته زما پلار راغلی و لیټر یې وهلی و هغه د خونې درب شو زما پلار یې اول یې دروازه راغورځولې وه بیا یې زما پلار راغورځولې وه دا ګیس د خدای فضله باندې اوسو چې ما پلار ګرد راویستلو چې زما پلار خرکی هم وسوځل سو موږ یې هم ګرده وسوځل سو خدای دې که خونه راباندې نړېدلی وای موږ ګرده مړه کېدلو ولاکه یو پاته سوی احمدشاه دی دلته د حاجي ګلمیر پوښتنې ته راغلي وو اوس انشاءالله ښه دی موږ خپل د داس کومک ورسره وکړي وروره که د چا په وسه پرای خپل کومک چې ورسره وکړي وروره راځي چې د ګلمیر لاسنیوی یې وکړي د ګلمیر لاس یې نه یې لري زما نوم وزیر احمد دی ګلمیر خو نو د کندهار اوسېدونکی دی چې دلې راغلی و د کاروبار د کولو دپاره نو کور کې ګیس پر پټاو شوی و کوچنیان هم زخمیان و دی هم زخمیان و یو ځای په شهادت رسېدلی و الله پاک ته شهادت قبول کړي دی موږ ښه جوړ موږ ورته رالو پوښتنه مو پر وکړله چې کوم موږ وس کومک و هغه مو ورسره وکړي د ټولو ملګرو سره دغه خوا یاست چې څه په وس کومک مو کېږي هغه ورسره وکړي دوستانو که چیرې تاسو کولی شئ
او څه مو په وس کې وي موږ پر سکرین باندې تاسو ته شمیره پرېږدو پر دغه شمیره باندې واتساپ هم شته او کولی شئ چې هغه کوم خپل امداد چې دی کوم کومک چې دی هغه هم پر دغه شمیره باندې زموږ سره شریک کړئ انشاءالله موږ به یې تر دوی پورې رسوو او د دوی دغه کوم ضرورت چې دی کوم ستونزه چې دا به ورته حلوو ډېره مننه ژوندي اوسئ